تاسو شاتو مچۍ ته وګورئ چې کم کور جوړوي داسې سته انجینیر نشي جوړولی. مونږ که کورونه جوړو نو مونږ نقشې جوړو لاول او د هغې نه پس به بیا ترکان راولې نو کرنډۍ او تیشې او پیمانه به ورسره وي. د شاتو مچۍ سره یې سم نشته، نه ورسره نقشه شته، نه ورسره مزې شته، نه ورسره سال شته، نه ورسره پیمانه شته، او نه د خام مال میټیریل څه کارخانه ورسره شته. او چې کم کورونه جوړوي کم کورونه نو په داسې انداز یې جوړوي، په داسې انداز چې د یو کور او د بل کور په منځ کې سوتر فرق نشته او په تیاره کې جوړوي. او کم چې د هغې خپل نظام دی، قسم دی که دا نظام د انسان می یو شان مچۍ دی او خپل او پردی پکې پیژني. په دروازه د پاسه یو څو مچۍ ناست دي او چې داسې مچۍ وي چې د دوی د خاندان سره تعلق نه لري، په دا لاره کې رانیسي او شړي او وجني یې. څو اوبه راوړي مستقل ګډوډ کار نشته، کومې چې په اوبو مقرر دی به اوبه راوړي. څه ګل راوړي د خپو کې زیړه او سره ګلونه وي، د هغې دغه ډیوټي د هغې به اوبه نه راوړي. څه رس راوړي لګیا د هغې رس راوړي. څه دننه په کور کې دننه بچو له خپل خوراک ورکوي او څه کورونه جوړوي او څه د خپل باچه حفاظت کوي. او څه مچۍ پکې داسې دي چې هغوی د شاتو ته ببوزې وایي، دا وزرې ورته وایي. د شاتو نه اوبه وچوي چې دا ټینګ پاتې شي. دا دومره لوی نظام. الله وی واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما ينحتون. دا الله ورته زړه کې اچوي چې داسې داسې کوه. ګل پسې او په اوبو پسې په یو رفتار روانې وي. اوس دا شعور او دا پویه الله غیله ورکړې ده. دارنګې